سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د افغانستان یا خراسان خبرې بیخي ډېرې سوي دي. دا خبرې د اوسه نه دي، دا خبرې د جمهوریت د پیله څخه دا خبرې شروع سوې چې کله هم جمهوریت کې میډیا را پیدا سوه او د هغه میډیا وروسته د بیان ازادي فعاله سوه. د دې بیان ازادي په ګټې اخیستو سره ډېرو خلکو دلته د افغانیت ضد او د افغانستان د قومونو په ضد باندې نور فعالیتونه شروع کړه. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې آیا افغانستان خراسان بلل کیږي که نه دا خراسان نه وي او دا افغانستان دی او افغانستان به وي. نو نن زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو یو څه سپیناوی تاسو ته ټولو ته درکوم تر څو چې بل وخت کې یو بحث کیږي په دغه بحث کې تاسو یو سپیناوی یو خبرې د خلکو دپاره ولرئ. نن یو څو خبرې تاسو ته په دغه موضوع باندې کوم چې تاسو ته هم یو دلیل پیدا سي چې کله هم یو ځای کې خبرې کوئ تر دې ښکنځلو اضافي خبرې تېر سئ او پر اصلي منطقي خبرو باندې تمرکز ولرئ. زه پر دغه موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې موږ باید د خراسان دا څه وپېژنو، تاریخچه وپېژنو. خراسان چې دی په اصل کې د اسلام د پیدایښت څخه یعنی که موږ د هجري شمسي څخه وګورو د هجري شمسي د دویمې پیړۍ څخه بیا تر لسمې پیړۍ پورې او بعضې تاریخونه وایي تر 15مې پیړۍ پورې دا شتون یې درلودله خراسان. او د اوس دپاره مګر ایرانیانو چې کوم تاریخونه لیکلي دي دا خراسان یې راوړی دی بیخي حتی دا خراسان یې راوړی تر 1919 پورې چې کله افغانستان استقلال یې واخیستو تر دې ځای پورې رسولی دی. په اصل کې خراسان چې دی د اسلام د پیدایښت څخه چې کله هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و د هغه سره چې کوم اصحاب کرام و د اسلام ډېر مسلمانان او سیاسي رهبران چې وه دوی د خراسان څخه وه او دغه خراسان چې ویه د اسلام د پیدایښت څخه بیا تر اسلام تر 9مې پیړۍ پورې چې عد حقل کېږي 15مه پیړۍ د عیسویت چې اوس موږ په 21مې پیړۍ کې 6 پیړۍ مخکې 600 کاله مخکې د خراسان حضور په دغه منطقې کې ویه. اوس د خراسان پر کوم ځای دی؟ خراسان په اصل کې که تاسو ګریټ خراسان وګورئ هغه ټوله د ترکمنانو منطقې دي او خراسان اصلا مربوط کیږي د ترکتبارانو مربوط کیږي چې هغه اصلي واکمنانې او د خراسان هغه اصلي بچیان چې دي هغه ټوله ترکان دي، هغه ټوله ازبکان دي، هغه ترکمنان دي. یعنی د تاجیکو د هزارو د پښتنو د دې خلکو هیڅ رول په خراسان کې نه ویه. یعنی داسې تاریخ به په نړیواله سطح باندې چې هغه په عربي ژبه اوسي یا په انګلیسي ژبه اوسي نه چې دا چې د ایران شیطاني کتابونه اوسي. تاسو په انګریزي ژبه، تاسو په عربي ژبه، تاسو په یوناني ژبه تاسو دغه کتابونه پیدا کوئ تاسو به د خراسان داسې ادرس پیدا نه کوئ چې هغه به داسې اوسي چې هغه د افغانستان سیمه یې پکښې کې نیولې اوسي. په حاصل کې خراسان چې دی خراسان د اوسني ازبکستان یو څه سیمه ده، د اوسني ازبکستان سیمه ده، یو د افغانستان یو څه سیمه ده، دلته د ترکمنستان یو څه سیمه ده او دلته د ایران یو سیمه ده. دغه منطقې ته خراسان ویل کیږي او چې د اسلام د پیدایښت څخه هم دغه منطقه د خراسان په نامه باندې وه او چې بیا وروسته فتوحات ډېر سوي دي. بیا وروسته دلته ګوره دلته بیا زونونه پیدا سوه. دا اوس کې چې موږ زونونه وایو د مثال په ډول باندې مرکزي آسیا باندې دا یو زون دی، مرکزي آسیا. جنوبي آسیا چې ده دا وره دا یو زون دی. مثلا منځنی ختیځ چې موږ ورته وایو دا یو زون دی چې په آسیا کې بلل کیږي. په هغه وخت کې زونونه چې وه هغه وخت کې یو زون چې وی مثلا خراسان یو زونو، بل مثلا د عثمانیه خلافت یو زونو، بل مثلا د سایبریا یو زونو چې روسان به پکښې کې راتلله او بل زون چې وی هغه تبتستان و چې هغه کې چین راته و دغه د جاپان و دا منطقې خلک پکښې کې راتل او دریم کې چې کوم زون و هغه هندوستان و چې بیا وروسته په دغه څو کلو کې په هند باندې بدل سو. موږ هغه وخت کې 4-5 زونونه درلودل چې یو زون پکښې کې خراسان و چې دا خراسان پکښې کې ایران راتلو، په دې خراسان کې پاکستان راتلو، په دې کې ازبکستان راتلو، په دې کې تاجکستان راتلو، په دې کې ترکمنستان راتلو او په دې کې افغانستان راتلو. دغه زون ته خراسان ویله.
اوس چې راځي د مسعود تورست زوی راغلی دی وایي چې موږ خراسان خو چې که غواړې زه هم ځم غواړم زه بیا هم در سره ودرېږم خو ته دومره نرسه ته اول کې یو ولسوالۍ ته یو کلی ته یو پوسته خو ونیسه ته د یوې پوستې د نیولو غیرت نه لري او ته راځي خراسان نیسې خراسان نیول موږ داسې اسانه دی همدا اوس ایران ته ته لاړ شه راځه چې ایران ته ځو او ته ووایې چې واکمني ټوله زما په اختیار راکړي چې واکمني باید په افغانستان کې اوسي او موږ خراسان غواړو صحیح ده دا خراسان زه هم غواړم چې واکمني ټوله په افغانستان کې اوسي ایران دې هم زموږ تر کنټرول لاندې اوسي پاکستان دې هم زموږ تر کنټرول لاندې اوسي تاجکستان دې هم زموږ تر کنټرول لاندې اوسي ازبکستان دې هم اوسي ترکمنستان دې هم اوسي دا څه چې دی دغه منطقي چې دی خراسان دا زه هم غواړم ته راځه دغه منطقي زما سره ته نیولی سي په اول خط کې زه در سره جنګېږم خو ته راسه ته ما سره په بغل کې وجنګېږه ته چې دا اوس کې ته نه د یو پوستې د نیولو غیرت په تا کې نسته ته د یو ټک غیرت په تا کې نسته ته د یو انفجار غیرت په تا کې نسته او ته د مسعود تورست زویه چې ته خراسان غواړې زه هم غواړم ته خو دومره نرسه ته راسه په اول کې یو پوسته خو ته ونیسه ته خو یو فیر دپاره ته یو غیرتي ځوان پیدا کړه چې دغه یو فیر خو پکښې کې وکړي ته تر اوسه پورې یوه پوسته نسي نیولی ته یو کلی نسي نیولی ته یو پلچک نسي نیولی او ته د لوی خراسان ته د ګریټ خراسان فکر کوي خراسان نیول دومره اسانه دی همدا اوس پښتانه د لر و بر په خاطر باندې د 40-50 کاله کې د 100 کاله کېږي د لر و بر په خاطر باندې تر اوسه پورې 10 میلیونه ککرې د خاورې لاندې کړي پښتنو 10 میلیونه ککرې او ته راځي خراسان په ټیک ټاک کې نیسي ته راځي خراسان په فیسبوک کې نیسي خو ته راسه دومره نرسه ته راسه ته هم په حول صاحب کې ودرېږه خو په پلار باندې د مولي کارمان ټاپه والې ده زه هم دغه غواړم چې زه یو لوی خراسان برته جوړ شم هغه ژګوال پرهیز هم یو شعر جوړ کړی چې بیا لطیف ننګرهاري په سندر کې یو وخت به داسې راسي زه به بیا لوی خراسان شم صحیح زه هم لوی خراسان غواړم پښتانه هم غواړي ټول د افغانستان قومونه غواړي خو ته د دې قومو دپاره ته باید څه وکړي ته باید ایران ونیسي ته باید ازبکستان ونیسي ته باید ترکمنستان ونیسي ته باید تاجکستان ونیسي ته باید ازبکستان ونیسي ته باید پاکستان ونیسي ته باید د هند یو څو سیمې ونیسي ته چې تر اوسه پورې د پنجشیر د خپل ولسوالۍ خپل د یو کلي پوسته نسي نیولی او ته راځي خراسان غواړې ګوره دا موضوع چې په اصل کې پلان دا دی چې د داعش ډله را روانه ده تاسو که په فارسي ژبه دا کوم ځوانان چې دوی وایي چې په فارسي ژبه په ګوګل کې ولیکه چې ولې چرا خراسان برای داعش قدر مهم است دغه تاسو ولیکئ بیا وروسته وګورئ چې په کې څه مقالې راځي په اصل کې د مسعود تورستي کورنۍ چې ده دوی د تاجک دپاره د ځپلو دپاره دا چې نوې پروژه د خراسان د داعش دپاره راځي او هغه د ازبکستان او د تاجکستان دپاره بیخي جوړه سوې ده په اصل کې د تاجکستان دپاره جوړه سوې ده د هغه لپاره راغلی ده او دا دوی بازارموندنې کوي چې تر څو دا جاهله او بېسواده او کم فکره تاجک ځوانان چې دي دا باید د داعش غړیتوب ترلاسه کړي او دوی باید ولاړ شي په تاجکستان کې وجنګېږي دوی باید ولاړ شي ازبکستان کې وجنګېږي دا چې دا جګړه وروسته آهسته آهسته د روسیې لمنې ته ځي د افغان بچیان به د تاجک په نامه باندې د ازبک په نامه باندې دوی به هلته استول کېږي هلته به وژل کېږي او بیرته منډې ته به یې جنازې ورکول کېږي دا یوازې او یوازې د مسعود تورستي کورنۍ دغه ټول کارو بازارموندنه کوي همدا اوس هم د مسعود زوی د همدغه کارو په لټه کې دی چې دغه پروژې ترلاسه کړي او دغه پروژې ترلاسه کړي هم دي همدا اوس چې هم دغه کوم داسې فعالیت شروع کړی دی دغه فعالیتونه ټول دغه دپاره دي چې د داعش پروژې دپاره بازارموندنه وسي او هغه احساساتي تاجک ځوانان چې دي دا باید په داعش کې جذب شي تر څو په مرکزي اسیا هېوادو کې چې هغه تاجکستان دی ازبکستان دی که ترکمنستان دی د دې هېوادو دپاره چې کومه جګړه کېږي د دغه جګړو په لیکو کې دا ځوانان بیا ولاړ شي قرباني سي دا هینو هغه کیسه ده چې په 1980 کال کې په 1980 کال کې چې کله هم د ترورستان د مجاهد په نامه باندې په افغانستان کې راله اشرار
همدغه حشرارو دپاره هم هغه وخت کې داسې مارکیټینګ روان و چې بس د اسلام قافلې روان دي د اسلام سپهسالار ګلبدین د اسلام سپهسالار ویلو رباني د اسلام سپهسالار ویلو دغه ټولو تروریستان د اسلام اصلي واکمنان بللو دغه مارکیټینګ په 1960 کال کې شروع سو تر څو چې د افغانستان یو ځواکمن نظام له منځه یوړلو او تر دغه دمه موږ خیراتو ته مجبور کړلو. اوس دا مارکیټینګ د دې لپاره دی تر څو داعش جوړ سي او دا به مرکزي حیثیت ته ځي او دا به یوازې د تاجک ځوانانو د ازبک ځوانانو او د پښتنو د افغان ځوانانو په مټ باندې دا باید هلته ولاړ شي وجنګېږي او د هغوی جنازې به راځي دوی منډې ته سپارل کېږي او دغه دی چې جنګ به د امریکا او د اروپا او د روسیې او د چین وځي او په کښې کې به وژل کېږي د غریب اولاد او په حصر کې دا نن سبا چې د مارکیټینګ روان دی دا په دغه خاطر باندې روان دی. په آخر کې زه درته وایم چې خراسان هیڅ وخت افغانستان نه و، هیڅ وخت نه کېږي او هیڅ وخت به نه وي. خراسان د ځانه یو زون دی. که اوس یو څوک وایي چې زه داسې کې مرکزي آسیا یا منځنی ختیځ چې په هغه کې مثلا ایران راځي، په هغه کې ترکیه راځي، په هغه کې لبنان راځي، په هغه کې سوریه راځي، په هغه کې اسرائیل راځي، په هغه کې فلسطین راځي، په هغه کې عربي هیوادونه راځي او یو څوک دې راسي ووایي چې یاره د سوریې پخوانی نوم چې ویه منځني ختیځ و. د هینو هماغسې یو فلسفه ده چې یو څوک دې راسي ووایي چې دغه خبره ده. لکه په دا اوس کې د سارک هیوادونه چې دي جنوبي اسیا هیوادونه کېږي په دې کې مثلا افغانستان دی، پاکستان دی، هند دی، سریلانکا ده، نیپال دی، بنګلادیش دی او یو څوک دې راسي ووایي چې د هندوستان پخوانی نوم چې ویه هغه سارک، هغه بسته یو زون دی. ته زون سره کم په یو هندوستان باندې بدلولی سي او یو څوک سره کم راکوړل سي چې دی باید راسي خراسان دی په افغانستان باندې او خراسان یو زون دی او که ته دومره نری ما سره خراسان نسي ماشاءالله راسه زه به هم در سره ودرېږم. راسه اول کې پر ایران به شروع وکړو، بیا به وروسته په تاجکستان شروع وکړو، وروسته په دغه به شروع وکړو. دا د دغه مخشویي ده او دغه ځوانان ټوله د دوی مغزونه پرېوي او د راتلونکي جګړې دپاره اماده کوي او دغه ټوله وژنې او قتل عام به پر تاجک قوم باندې کېږي. دا چې بیا د من افغانستان د دې پروژې څه ده د دې ویډیو په راتلونکي ورځ کې اپلوډېږي، هغه وګورئ په دغه ټول موضوعات تاسو ته به روښانه سي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.